اعتکاف مثال داسې دی لکه انسان چې د بادشاه دربار ته لاړ شي د هغه د دروازې مخې ته کښېني او د هغه دروازه ډکوي. دغه شان اعتکاف هم د الله جل شانه د وړاندې چې کوم د خپل عاجزي انکساري پیش کول او د هغه د وړاندې راتلل، د خپلو ګناهونو د مغفرت سوال کول. که موږ او تاسو په دنیا کې وګورو، کله چې یو فقیر یو سوالګر یو کس پسې لاړ شي د هغه د کور مخې ته چې کوم دی کښېني او د هغه نه سوال وکړي چې ما ته پلانکې شی راکړه، نو که کس هر څومره بخیل او شمپړک وي خو یو ورځ به چې کوم دی دا خامخا سوال ورکوي، بلکې په هغه وخت به ورکوي. او بیا چې یو انسان هغه بشتره راواخلي او جومات ته راشي او د الله جل شانه د وړاندې چې کوم د عبادت شروع کړي او وغورځي چې د ځان سره دا عزم او اراده وکړي چې الله زه نن راغلمه د خپلو ګناهونو معافي غواړمه، ای الله زه ستا دربار ته راغلمه ستا نه چې کوم دی د خپلو ګناهو د بخشش سوال کومه او الله جل شانه ته چې کوم دی ځان وقف کړي، لس ورځو ته چې کوم دی ځان وقف کړي، نو الله جل شانه به دغه انسان دا عبادت نه قبلوي، یقینا خامخا به قبلوي که محترمو. او بیا دا انسان د شپې راپاڅېږي او دی د قرآن مجید چې کوم دی تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي او دی الله جل شانه ته بیا په سجده پرېوځي، نو آیا الله جل شانه ته دا کیفیت څومره خوښ دی؟ الله جل شانه د فخر په طور باندې فرښتو ته فرمایي وایي وګورئ کنه فرښتو، کله چې ما آدم علیه السلام پیدا کاوه نو تاسو څه ویل چې دا مه پیدا کوه، دی به چې کوم دی په مخ د ځمکه باندې د یو بل وینې تویوي، قتل قتال به کوي او فساد به چې کوم دی خورئ، دا مه پیدا کوه. نو ما دغه انسان چې کوم دی پیدا کو، آدم علیه السلام مې پیدا کو، نن ته د بني آدم ته وګوره کړو ما ته څنګه سجده لګولې ده، زما نه څومره په عاجزۍ باندې سوال کوي، څومره په عاجزۍ زما نه غواړي. یقینا الله جل شانه دا کیفیت ډیر زیات خوښ دی او دا کیفیت دا انسان ته په دې اعتکاف کې نصیب کیږي. و عزتمن ورو بیا موږ او تاسو کې هر یو انسان دا عزم دا فخر اراده وکړو چې خامخا چې کوم دی هغه اعتکاف ته کینو. بل محترم او فضایلو کې دا هم راځي چې کله انسان اعتکاف ته کیني نو د انسان او د جهنم په منځ کې درې خندقونه وکړلی شي چې یو خندق هغه د ځمکې نه تر اسمانه پورې وي. نو عزتمن به دومره انسان چې کوم د جهنم نه هغه لرې شي.